د کوچني اختر په راتګ سره د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د علی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبت الله اخندزاده حفظه الله تعالی زرګونه ټوکه اختریز مبارکۍ پیغامونه وویشل شول. مسؤلین وایي د مبارکۍ په دې پیغامونو کې علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له نړیوالو سره په ښو اړیکو او د ښوونې او روزنې پیاوړتیا باندې ټینګار کړی ده. امیر المؤمنین حفظه الله د افغانستان د ولسونو دپاره د افغانستان د ځورېدلي او کړېدلي مجاهد ولس ته د مبارکۍ یو پیغام راستولی دی. دا پیغام تقریبا 4.5 ټوکه راغلی و. امیر المؤمنین حفظه الله په د مبارکۍ په پیغام کې مهم نکات دا و چې په مجموعه کې اسلامي امت ته د اتفاق، د اتحاد، د یووالي، د وحدت پیغام ورکړی دی. دغه راز د لوګر اوسیدونکي د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی اختریز مبارکۍ پیغامونو په ترلاسه کولو سره خوښ دي او زیاتوي چې په دې کې مهمو او د پام وړ ټکو ته اشاره شوې ده. او کوم اختریز پیغام چې هیوادوالو ته وړاندې کړی ده د دې نه موږ زیات خوشحاله یو او ټول هیوادوال خوشحاله دي. امیر المؤمنین د اختریز پیغام ته هرکلی کوو. د یادولو وړ ده چې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی اختریز مبارکۍ پیغامونه د لوګر مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو کې وویشل شول.